په تاریخ کې دا ټوله لنډه مناظره ده هغه د شیخ الباني رحمه الله سره یو کس کړی وه یو راغی د هغه خوا ته چې هغه د علم الغیب دعوه کوله وایي زما سره علم الغیب دی د پټو خبرو علم ما سره شتي نو شیخ الباني رحمه الله چې هغه د زمانې لوی محدث او په خپله زمانه کې امام و د حدیثونو بلکې بعضو علما ویلي چې په خپله زمانه کې د شیخ الباني رحمه الله چې کله ژوند دی د اسمان نه لاندې او په ځمکه د پاسه د هغه سره چې کوم علم و نو هغه یا د ډېرو سره نه و یا د ډېرو لږو خلکو سره و د حدیثو مبارک لوی محدث نو په هغه پسې راغی دا کس وایي تاسو وایئ چې د الله نه علاوه علم الغیب چا سره نشته او علم الغیب خاص الله سره او ما سره شتي مناظره پرې کوو هغه وایي زه مناظره کوم خو په یو شرط هغه ورته شرط یې څه دی ودې بېلله چې تا سره علم الغیب و تا به زما شرط پېژندلی نشتي در سره د پټو خبرو علم در سره نشتي اوس رواز شو خلکو اوازونه یې شروع کړه الله اکبر الله اکبر په یو ټکي دا دي کمثل العنکبوت اتخذت بیت دا د جولا کور دی په خپله پکې سړی ګډوډ شو لا مناظره شروع شوې نه ده وایي زه مناظره کوم شیخ ورته زما شرط داسې ورته هغه وایي څه شرط دی نو خو علم الغیب در سره نشته چې د سره وې تا بیا دا خبره نه کولی څه شرط ته زما د شرط نه خبر وي